د ریاست له وزاره اقتصادي معاونیت د روان لمریز کال د سرطان له لومړۍ بیا د سنبلې میاشتې تر 31 نیټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څیړنیز راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. دا تحلیلي راپور د اقتصادي کمیسیون له لوري د سرو زرو د موقت صدور کړنلارې تاییدېدل. د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د شاوخوا 5 میلیارد افغانیو په ارزښت د پروژو منظوري. د کابل په ګډون د هیواد په 6 ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو جوړېدل. د لایفرل د درمل جوړولو فابریکې پرانیسته. د اسلامي امارت له لوري د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د یو شمېر بنسټیزو پروژو پیلېدل. د میساینک پروژې ته د غځېدلي سړک د جوړولو چارو پرانیسته. په 12 ګمرکي بندرونو کې د برېښنایي سکنرونو د نصب قرارداد لاسلیک کېدل. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د تړونونو لاسلیک کېدل. د پکتیکا پلتوني بند د عملي چارو د پیل پرانیسته او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. دا هغه موضوعات دي چې د ریاست له وزاره اقتصادي معاونیت د هیواد د اقتصادي ودې او دغه راز د هیواد د بیارغونې په خاطر په پام کې نیولي چې ځینو یې عملي بڼه خپله کړې او د یو شمېر نورو د عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هیوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست له وزاره اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل ورزولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبتو منفي او وړاندیزونو ویشل شوي چې د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر یې 2433 دی چې له دې جملې 19946 د مثبتو نظرونو شمېر دی چې د مجموعي شمېر 9 سلنه جوړوي. د منفي نظرونو شمېر بیا 1906 دی چې د مجموعي شمېر 8 سلنه جوړوي. همدا ډول د وړاندیزونو شمېر بیا 591 دی چې د مجموعي شمېر 3 سلنه جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل ورزونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې د دې ډول پلانونو د تطبیق غوښتنه کوي. دلته د بیلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن